بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د تل په څېر د نن ورځې درس مو هغه د مشترک قاسم او مشترک مضرب ترمنځ اړیکه یا رابطه دی. د دې عنوان هدف یعنې که کله هم موږ ته دوه عددونه راکړل شوي او د هغوی ترمنځ مشترک قاسم معلوم اوسي څنګه کولی شو مشترک مضرب په لاس راوړو، یا مشترک مضرب معلوم اوسي څنګه کولی شو مشترک قاسم په لاس راوړو، یا همدارنګه مشترک قاسم او مشترک مضرب دا هم معلوم وي او یو عدد هم معلوم وي څنګه کولی شو هغه بل عدد په لاس راوړو. نو دا رابطه په دې ډول ده چې A ضرب B دا مساوي کېږي له L ضرب G سره. A او B هغه راکړل شوي عددونه دي او L څخه هدف LCM یعنې کوچنی مشترک مضرب او له دې څخه هدف GCD یعنې لوی مشترک قاسم. یعنې که د دوه عددونو ترمنځ موږ ته هم عددونه راکړل شوي او هم مشترک مضرب یا مشترک قاسم راکړل شوي، د دې رابطې نه کولی شو هغه پاتې قیمت یا هغه پاتې عدد چې کړو په لاس راوړو. مثال موږ یو عدد لیکو، عدد ته به نوم ورکړو دېرش، د B عدد لرو 45 او د دې ترمنځ که موږ پام وکړو فکر کوم مشترک قاسم راځي 15 تر ټولو ډېر مشترک قاسم د دواړو عددونو ترمنځ. نو موږ ته وایي تاسو د دې عددونو مشترک مضرب چې کوئ په لاس راوړئ. یو عدد دواړه عددونه هم معلوم دي چې یو عدد 30 دی بل 45 دی او د دوی ترمنځ مشترک قاسم هم معلوم دی چې هغه 15 دی. نو موږ ته وایي تاسو مشترک مضرب چې کوئ په لاس راوړئ. نو دغه د رابطې نه چې کوم استفاده کوو، موږ وایو چې A ضرب B دا مساوي کېږي L ضرب G. دلته نامعلوم قیمت څه دی؟ L دی. نو چې L دلته ضرب لري G دی او د موږ په معادلاتو کې وایو چې کله یو معادله کې مجهول ضریب ولري د مجهول دواړه په بخښنه سره د مساوات دواړه خواوې د مجهول په ضریب باندې ویشو. یعنې دلته د مجهول ضریب چې دی G دی، دا خوا هم په G باندې ویشو او دا خوا هم په G باندې چې کوو ویشو. دلته به دا G له G سره چې شي خلاص شي او پاتې به چې شي L به مساوي شي د A ضرب B پر G باندې G باندې. یعنې چې دغه عددونو ترمنځ چې مشترک مضرب په لاس راوړو د مشترک مضرب مساوي کېږي عددونه دواړه ضرب تقسیم پر G باندې GCD باندې. د دې ځای نه به ولیکو چې LCM یا L به مساوي شي عددونه یو څو دی 30 ضرب 15 پر څو باندې GCD څو دی 15. اوس خوښه مو اول دا دواړه ضربوئ وروسته په دې باندې تقسیموئ او که اول اختار زده کوئ وروسته ضربوئ نو کوم توپیر نه لري. اختار یې کړو یو په 15 کې 15 او دو په 15 کې 10. نو به لیکو 2 ضرب څو بچو 15 دو په 15 کې لاس یو اصل 2 څلوره 8 او یو اصل 9 او دلته یو پاتې چې په یو تقسیم کې اما 90. یعنې دغه عددونو ترمنځ LCM به څونه وي 90. یعنې LCM د دې عددونو ترمنځ به څونه وي 90. او یا که همدارنګه موږ ته عددونه راکړل شوي وي ورسره LCM یا کوچنی مشترک مضرب هم راکړی وي مګر چې نه معلوم اوسي GCD یا لوی مشترک قاسم، نو بیا د مساوات دواړه خواوې په L باندې چې کوو ویشو بیا به هارمونیک په لاس راشي چې G مساوي کېږي A ضرب B په C باندې L باندې. یا همدارنګه که عدد نه معلوم وي نو بیا د مساوات دواړه مثال که A باندې ویشي زړه مو که په B باندې ویشئ بیا د دې لپاره هارمونیک چې کېږي په لاس راځي.